پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که په روزه کې یو سړی راولاړ سو یو ګلاس اوبه یا شربات یا شیدې یا شلومبې یا اوبه هر شی چې دی روزاتي ته ورکړه هغه روزه ور باندې ماته کړه د قیامت په ورځ به الله رب العزت دی د قبر سیونه سي د جنت تر دروازې به الله بیا نه ترجی کوي یو ګلاس اوبه موږ خو په دا شانو کې ډېر کمزوري چې هر شی پیدا کو موږ کور ته ځغلو د غریبانو خیال زموږ سره والله نسته څونه د خدای بیچارهګان ستا دا اتکان کې ناستم دا اوس ساري پرچون والا یوه زنانه راله یعنې د 100 روپۍ وړه یې غوښته د 100 روپۍ وړه په 100 روپۍ څو وړه کېږي تا اندازه ولګوه اوس به مې یو سړی د مالداره خلک نه دي دا الله تباه کړي دي دوه کسان جنو وباسئ هغوی غریبان کمه دي هغه وایي غریبان کمه دي موټرسایکل لري رکشه لري کور یې خپل دی ځوان دی جوړ دی څه کوې ظالمه ولې د الله چې تا ته دنیا درکړه دا ستا تر منصب زیاته نه ده ستا تر ژوند زیاته نه ده ستا تر عمر زیاته نه ده اشه نو تا ته چې درکړی ستا حق دی اوس وده ته که بیا ته حسابونه لګوې حساب مه لګوئ واسې ډېر سفید پوشه ستا زه خو والله په دې خبره زه ډېر صدیق سم په دې خبرو چې دونه محترم سړی دی دومره ما ته دا اوس کې ډېر محترم سړی محترم والله دومره محترم زه هر وخت احترام کوم ما له ټلیفون راوکړ مولوي صاحب څنګه یې ښه خیر و الحمدلله دا هغه دا ما ورته څه راته وایه ول بس دغه حلال مې کوي ما راته وایه حلال څنګه تا کله دی حلال کوئ ول مولوي صاحب تنخوا مې 100,000 ده بچانو کورو کرایه او شان قسم په خدای وغلا ته مجبور سوی و مردارو ته مجبور سوی یو زکات باندې کې را پیدا لکه دومره نفسي ځوان دی په خدای قسم زوم د ازما په دې خبر سي و بچاودل سي لیکن څنګه کوي بچان دي کور والا ده بیماری دي دواوي دي سکولونه دي پرایویټ والا به الله ته جواب ورکړي چې ظالمانو یو کاپی دي په 400 را کوله پر ارچر روډ باندې هغه کاپی په 100 روپۍ پیدا کیږي دا به ګر سره څه کوي وګورئ پښتنه وکړئ ډېرې پښتنې مه کوئ موږ کله کله یو سړی راشي مولوي صاحب جوړ یې روغ و الحمدلله 500 روپۍ در کوم په زکات کې درته څه کېږي ابل صاحب سړی ته مهاراج صاحب داسې وکړه یو دا زکات مکاتر ګرځوه یو 500 روپۍ راکول مال داسې به وکړې ستی د مسجد مولوي صاحب ډېر غریب دی هغه لرې بیاسي ته به 500 ما سره تعلق جوړې بیا ته دا خبره په کم بنیاد کوې چې مولوي صاحب زکات پلانوي ته ورسه وګوره چاته وګوره که د زکات وړ ورې که کریمې خبرې مه سره جوړوه هېڅوک خلک خاورې خوري هغوی ستا زکات زه نه خورم صحیح سلو سفید پوش کورونه وړه وروړه د شپې دروازه ور وټکوه رخشې والا ته ورکه په خدای دې مې قسم علما فرمایي وایي دا مور ته چې دعا راته کوه د ده د زړه څه یو وځي هغه ځای هلته د عرش سره لګېږي صحیح سلو دا وکړئ الله به فرمایي تا داسې حال نه راولي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یعنی کله یو سړی یو ګلاس اوبه وچاته ورکړي روزه ورماته کې په هغه اوبو باندې د قیامت په ورځ د قبر څه د جنت دروازې الله نه ترجی کوي حالانکه لمر پر یوه نیزه باندې ولاړ بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دغه د روزې میاشت رانوي سي دا زما امت که په دې ثوابو خبر سو وایي دوی به دا وایي چې یا الله کشکې ټول کال روزه وایي کشکې ټول کال روزه وایي خو بس دا وکړئ عزیزانو د روزې مسلمانان به د ځان نه جوړوي بیا سپینې خولۍ دي بیا سهار وخت دی بیا دروازې ټکېده دي دا زموږ ملګری اوس 4 میاشتې راغلی زبردست د کالج هلک دی قسم په خدای د کالج ولاړې 4 میاشتې وخت ولګ مال ګوره خبردار نارې به نه وایې جنګ به نه کوې تلمنځ نه کوې پایک چا کار مه لره خپل ځان برابر کړه کې کوئ تراویح وکئ تهجد پیشتمیل راپورته کېږي 2 رکعته کوئ اکه د اولې 10 ورځې وروره تر ملایکو دې ځان تېر کړی دی په آخري ورځ کې در شیطان لا به تر شي نو هېڅ خوند ولاکه کوي صحیح سلو هره شپه تراویح کوو تلاوت کوو 15 وخت لمونځ په جومات کوو خپل کاروبار کوو صحیح سلو خیر عزیزانو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله رب العزت دغه روزه زموږ دپاره د ایمان د بقا سبب وګرځي او دغه روزه دې الله رب العزت زموږ دپاره د مرګ هغه خاتمه چې کومه بلل کېږي پر کلمه سبب چې دی هغه وګرځي الله رب العزت دې موږ ورورسي
الله رب العزت موږ ورسي خدای پاک دې برکتونه وټول عالم اسلام ته ورنصیب کړي کبي هم سم صلا ولا بل منځبات پښتنه کولای شي الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله پر دې تور مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول